سبزي لپاره مې سودا راوړله اوس د کور لپاره راوړم یا کېنه سرکوزیه بیا به وروسته کور له راوړې کېنه کټ ته کښېنم او کټ ته کېنه بچې زه په هغه خانانو کې نه یم چې غریب سړي ته سپک نظر کوم موږ ټول همدې ځمکې له پیدا او ټول به دې ځمکې ته ځو هېڅ غم مه کوه ښه بچې او خانجي ستاسو نه ډېر خوشحاله یم زما پلار نیکه تاسو سره ښه وخت تېر کړی ستاسو نه ډېر خوشحاله یم خانجي ځکه خو بچې موږ د دې غریبانو خدمت کوو چې هغه الله زموږ نه رضا شي ته ټیک ده السلام علیکم یاره وعلیکم السلام دا ولې کاکاجي د سلام بدن ته ځي دا تا په دې دا تا په کوم انداز سلام واچو نو کاکاجي په ګاډېدو خو درته نشم راتلی خو سلام مو د باندې مې واچو او زه کافر شم چې سلام مې د باندې واچو بچې داسې کار دی چې کله راځي السلام علیکم وعلیکم السلام په تمیز بدل ته کښېني ته داسې رالې کاکاجي سلام علیکم نه د سلام انداز دا نه دی بچې دا به ښه په صحیح طریقې سره چې کاکاجي سلام مې د باندې واچو په الې والا ګینې د سره اړوانلې پرېږده مړه ځه خانجي تاسو ډېر ښه خلک یې او د ورواره داسې دي دا ډېر بدعمله دي یا بچې تا دا نه دي اورېدلي وایي چې څنګه مې هغه شی نه جې د ده پلار هم لاله ستړی کړی دی خو څوک ساقیم خراب تراب د یار غم کړمه خراب ساقیم خراب تراب د یار غم کړمه خراب په جامونو په کاسوره باندې واړوه شراب په جامونو په کاسوره داسې کې د تره زویه د کاکا زویه ټول سور دی راله خراب کړ دا راته ووایې که نه چې ته را سیرګټه دا شراب ظالمه دې نه ته ولې نه صبرېږي و د کاکا زویه ویم ستا خو پلار شته خاني دې شته هر څه دې شته او زما څه دي یو سر مړه بس پرېږدی چې دا ونس کړو نو څه به کوو نه د تره زویه دا راته ووایې که نه زما دا پلار ستا پلار نه دی ولې نه دی خو ستا پلار ما له دونه عزت راکړي په کور کې چې قسم دی ما نه د کور لار خطاږي ما ته وایي ستا انداز سم نه دی ته داسې روانې سلام پرې واچوم هغه سلام هم زما نه دی خیر د تره زویه د پلار مخکې نه دی د پلار مخکې خلک لږ دس کې ګرځي که نه راوځي ته لږ په سمه لار روان شي د دې لپاره وایي دا خبره بس صحیح ده د تره زویه چې زو راځه مړه او دا راکړه ښه د نن نه پس دا نشې تماشې د سره ده نه صحیح ده که نه چې زو راځه تره زویه ته خپل دې ولې ځان خپله وینه یې زما بس زه دې خپل نه ګڼم د تره زویه السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ښه بچې بابا وایه که نه څه حساب کتاب دی بس څه به وو بچې نو بس الله دې رحم وکړي او د دې غریبانانو دغه لپاره لګي موږ چې دا غریبانانو ماشاءالله ښه کړي ښه انشاءالله مې ورته وی که نه چې زه لږ روان یم یو 10 ورځې له ملیشیا ته روان یم کارخانه کې څه مسله راغلې ده او د هغې څه پوځي د ملیشیا نه راغله ځکه چې هغه منیجر چې کوم دی زموږ هغه مونږ ته وایي چې دا بغیر د هغه ځای نه میلاوېږي بل ځای کې دا به دغه ځای نه راغواړي په پېښور کې به دې کتلې وو که نه نو دا خو دا نه ده که نه چې هلته بس میلاوېږي او بل ځای کې ملیشیا کې ځکه دلته به زما څوک خدمت کوي دا تره زوی مې شته که نه وورې اکبر خانه یم که ستا اجازه چې خیر دی زه به لاړ شم دا پوځۍ به زه راوړم که نه یاره داسې کار دی که نه چې ته به د کور د حجرې زما د پلار دا به ته خدمت کوي 10 ورځې ده او داسې کار پېښور شوبه کې نه میلاوېږي هغه ماته خامخا ملیشیا ته ځي بغیر بل ځای کې سره میلاوېږي نه بس بچې ما داسې کسته ویله ده چې زما د خدمت وکړي و کاکاجي ته په ما ولې اعتبار نه کوې کاکاجي ته خو زما خپله وینې بالکل بچې بالکل او اکبر خان زما رور دی او ته زما ترې ته دا مه هیروه کاکاجي چې ته زما ترې
ته زما پلار یې بالکل بچي بالکل بس دغه خبره ده زه به ستا خدمت کوم زم بچي ګوره تا د اکبر خان نه کم لګم یو ورځ نن راتلی شو دوه درې ورځې دلته خامخا وړم راوړم صحیح ده که نه صحیح ده زه صحیح ده بچي زی او که نه اجمله ور د پلار مې ګوره ښه خیال ساته ورې او که نه اکبر خانه دا منم چې زه بدعمل او دغه یم خو د چا لپاره به یم بل دا زما کور دی دا زما اور دی دا زما پلار دی او ته زما ورور یې چې زه ستاسو سره ورورولي ونه کړم خدمت ونه کړم د مشر کشر ستاسو لحاظ ونه کړم نو بیا به زه څه یم هغه به صحیح ده زه الله دې مل شو والله دې د مخې رڼا کا او ورته والله ته مې ویلي دي هغه په ګاډي کې د بیک مې کښې دي او هغه به یې ښولې وي نه بچي دوا کوه ها الله دې بیا په خیر راوړه امین راځه چې ګېټه پوره کړ لاړ شم نه بچي الله دې مل شي الله دې په خیر په خوشحالۍ سره واپس کړه پاکستان ته جی اډر تعدیه صاحب زه راځه ها راځه محمده تا نو راکړه راځه او لاړو ښه بس او نجلۍ ناروغبار وځم صحیح ده نرم زما تریز بیا خو د پلار مې ګوره ډېر خیال ساته ورې پیغامه چې ستا پلار دی نو زما هم پلار دی زه صحیح ده لاړ ځه ځې ځه چې ستا پلار دی نو زما هم پلار دی اوس په دې زه پلار ته ښیم چې زه د کومې قبیلې سړی یم د کومې قبیلې سړی یم عطاالله او خان جی ویم خان دې ملیشیا ته ورسېده خو زه نوې سویزرلینډ ته رالم اوس به ستا موزیک زما کور دی زما دنیا ده شراب به نه څکې سیګرټ به نه څکې خو زه مړی د تره زویه چې ته راشې که نه نو بیا به توبه سته غفار شم خو پرې مې ده چې اوس دا خپل موج منو کړم منو یې کړم راته بکس کولو کو د نصیحتونو چې دا مه کوه دا مه کوه و کاکاجي پخپله خو د شوړه راغښتې ده او په بکس کې د سنبال ایښې ده زه ځوان زلمی یم پرېږده چې عیاشي پې وکړم سړیه عیاشي پې وکړمه ډېر دې څکلي دي که نه کاکاجي سلام منظور کا بچي مخکې خو د صرف سګرټ څکل او اوس لا شراب هم څکي او هم د شرابو په نشه کې زما کور ته ډایرکټ رالي کاکاجي نن ما تاریخ بدل کړ کاکاجي یم بچي به لږې شو د پلار په مخ کې به نسوار نشو اچولی او دا څه شی دی سړی تشې اوبه دي سړی په خپل غم غلطي ما اوس کړ نو کوم داسې اسماني تندر را پرېوته بچي دا ناسور دی دا ستا ژوند تباه کوي دا به نن نه پس ته نه څکې او که دا دې نن نه پس وڅکو نو د دې کور نه به دې بار وباسم تا لاس دی خوا که کاکاجي دا خو به اوس پته لګي چې ته ما د دې کوره بار کې او که تا زه د دې کوره بار کوم ته زما پر زړو ډکو مه تېر وځه که زما زاړه ډوکې دي نو زه به تا داسې د دې ځای نه بار کړم چې دنیا به یاد ساتي کاکاجي
دا یو خبره مې واوره چې دا زاړه هډوکي مې دله ټوټې ټوټې نه کړل که نه نو زه به بیا دغسې راجي زوی نه یم ستا زوی خو لاړه ملیشیا ته لاړه او کپړان خان ته لاړه خو نن نه پس ته به په دې حجره کې لګې زما خدمت پکې زه به ستا خدمت نه کوم ته به زما خدمت کې زما بوټان به پالش کې دا حجره به جارو کې نن نه پس به ته زما نوکري به کې په خپله حجره کې زما دپاره اسویلي مسویلي دې نه منم تره خو ښه پایه عزت کې جارو راواله او دا حجره ښه ټیټه پاکه کړه او خو پاکه دې نه کړه نو د زوی د راتلو نه مخکې دې بلې دنیا ته لېږم رکه عطاالله او خان جی نن نه پس ته زما سړی او دا زمونږ د ټولو نوکر دی خلک وایي چې تره خو دا هغه تره دی چې خپل زوی ته به یې د نصیحتونو کاټوی کولو کړې وه چې زویه دا ناسور دی د ده پلار موږ لړه پوخ کړی دی دا داسې دی نن نه پس په د حجرې ټول کارونه دی کوي او ته به ما سره لکه د خانانو زندګي تېری او زمین به مزې راځه و ظالمه په دې جارو خو به زه خپله خاني پخوم خاني به پې پخوم بچې داسې دي ولې په سترګو شمکورې څه جارو ده که نه بچې ما ته پته ده چې دا جارو ده خو زه پې څه وکړم ته خپل حیثیت وپېژنه تره دا جارو مې تا لپاره درکړه ما وی چې زه راځم چې د حجره خټۍ ټپا کړي ولې چې اوس خو به دلته زما یاران راځي دوستان به راځي جواری به کېږي دا شي نه بسکلي کېږي او ډمې به ګډېږي نو تا ته د دې دپاره وایم تره چې زما د درې یو څو یاران دي راخوشي دي دا ځای پاک کړه دا ځای پاک کړه خودی تبا بابا که موبیل زمان څه شو ما چارش ته ګورې دي و کور دی ورشه ورشه ټنګي دي وستی راسې چې څوک دي ورته خان جي هم خان جي دا اکبري دي اکبري دي هلو ترزبیا نه خبرې خو مې ښه صحیح دي سړیا راځي نو کله ښه اچانک به راځي سرپرایز راکې سرپرایز موسټ ویلکم هر کله راځه دا والا او هغه پلار دی د ملیشیا نه را روان دی اوس د دې بوډا راته سلا روښایي چې دا سر ولتړی کم خان جي ته زمانه کې او هغه زمانه کې دی زه اوس په کوم تاخ کې واچوم دا موبایل راکړه زما خان جي
او اوس په درته زه دا وښیم که نه ها چې ته به په کم تاخ کېږې او نو چې د پکې درک ته نه لګېده نو ما د ځمکې نه راوچت کړه او اسمان ته مې وخېدولې او اوس راته وایې چې دا زما نیک دی او دا زما نیک دی د دې حجرې نه سیده وځه او که دلته مې ولیدې نو قسم په خدای چې شل ډزه دې وځه خدای دې کور وران کا پای که می بیشی چاشی تتلی ها کاکاجی لگرانیزه شا لان نکینا سکیکت که گیری دا سکارو که کاکاجی یم خطرانه نشی زما خو مشره بدی بوتانو خورا لگه کپلو وخا کاکاجی کاکاجی د جړا خبرې نه دي کاکاجی کاکاجی زوی دې رنګ کړی دی راخوشې دي د ملیشیانه دواګانې ورته ښه ډېرې کوه هغه وایي چې زه به تا له سبسکرایب در کوم که څه شی داسې وي وی زه به ولې داسې سبسکرایب ورکړم که نه چې ژوندي او یاد یې ساتي څه دي د کاکا زویه څه چې دي هغه خو تاسې مو لیدل نو تره زویه په خیر راغلی خیر ما خیر دې پیدا وجه راځه څه وینم زما پلار او په دیګو دیګو د حجرې نوکل داسې وینم زه ما ورته ډېر وویل چې کاکاجي ماله له 100 روپۍ راکړه لږه خرچه راکړه خو ستا پلار دی نو میم ګرمه او هر څه زما نو چې تا ما ته په حواله پرېښو او دې ما سره له 100 روپۍ امداد نه کوي نو خامخا به مې د نوکر جوړوم نو څه به مې بچې ستا د ټوله پسه دې ظالم په ما دومره ظلمونه کړي دي کم یې درته ویلې دې ظالم په ما باندې په دې خپل ځای کې جارو والې ده دې ظالم په دې خپل ځای کې او په دې خپل جایداد کې په ما خپل بوټان پالش کړي دي په ما یې دا ټول ځای نه جارو کړی بچې دا تا ته ما نه ویل چې دا ستا رور نه دا د لستوڼې مار دی خو تا ویل نه دا زما رور دی راز محمده و ظالمه ته خو ما خپل رور ګڼلې خپله وینه مې ګڼلې او تا ته ما خپل پلار پرېښودو او ظالمه تا ورسره دومره ظلم وکړو اخیر ولې یو خبره راته وکړه مکبریا ما نه دا نه برداشت کېږي چې ستا پلار د جیب ډک کړي د شوړې نه او ما دې پکې سپیم نه ګڼي و ظالمه دا هر څه ستا و خو چې کم از کم ما پورې خو د لږ انتظار کړی وي که نه که تا پورې مې لږ انتظار کړی وي که نه نو دې پلار دې زه خیر ته کېنولم نن نه پس پراندي په حجره کې دلته به راولې دا تمانچه راکړې وه وژنم پورې ځکه نه چې ټول خلک به را پورې خاندي چې د تره زوی لږې شو خپل د تره زوی یې ووژم خو بس دومره درته ویم چې به تدې نه ته تللی شي
تلی شي ته بچې موږ ټول عمر غریبانانو سره امداد کړی دی دلم 1,00,000 روپۍ ورکړه چې د دې مخې مې پناه شي که سعودي ته ځي او که شارجه ته ځي خو ما کې دومره انسانیت شته د ده ټول ظلمونه ما معاف کړه خاص د الله د رضا راز محمده بس ته تلی شي ورځه